السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر امین طاهر د خپل چینل د نوي غږ نه. مینوالو نن راسره به په لایو کال باندې راځي د سوشل میډیا باندې چې نن سبا د چا جنګ روان دی. د علي شاه مور به راځي زموږ سره په لایو کال باندې کال روان دی د علي شاه د مور. السلام علیکم د علي شاه مورې. علیکم السلام. علي شاه مور بیا په کتاب کې څه ګورې؟ دا لیست کې ګورم چې د چا نمبر راغلی دی. ما په خیال چې د خلکو ډېر زیات تنګ کړي یې که نه؟ یاره زه چا پسې غوږ نه وړم، خو خبره دا ده چې د ټوپکمار په روسټینګ کې ډېرې کچه کچه خبرې کړې. خو تاسو جواب ورکړو که نه؟ جواب ورکړو، خو دا یوټیوبران دې پوهه کا چې دوی کنځرې کوي لګیا دي، دوی انخطې دي چې د علي شاه مور داسې. خیر تاسو هم لږ کنټرول وکړئ که نه، ګزاره کوئ لږ کنټرول پکار. نه زموږ کنټرول دی. اوس پکې یو بل رالو نوم یې نه یادومه، بس په خپله پوهه دی، پوه شوې؟ اوس هغې پکې یو څو خبرې وکړي چې زه به علي شاه پسې روسټینګونه کوم او دا به کوم. نو زه د یوټیوبرانو ته وایم چې لاول ډېر ونیسئ. کاسې یو خبره وکړم، نو که تاسو په خپل مسې کښېنئ نو خبره به مو نه شي. چا سره کښېنو؟ هغه په سعودي کې دی، هغه خو دلته نه دی. تاسو ته ښه پته ده چې پټ غل باچا دی، مونږ چا ته ووایو؟ تاسو لږه ګزاره وکړئ په خوله لاس کې. نه په خوله لاس کې څه مه وایي که نه؟ نه 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 داسې کېږي نه که نه؟ داسې چرم نشي کېدی. هغوی دې زمونږ په سر باندې خپې ږدي او موږ دې ورته دقه شانې ناست وو چې راخېږئ چې څه وایه تاسو هغه. کتونکو دا وه د علي شاه مور چې ماته یې کال نه و کړی. دا ما ستاسو په مخ باندې د خندا لپاره دا ویډیو کړې وه. دا ټوپکمار او د علي شاه د مور په خپل منځ کې چیلنج دی.